السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل فیسبوک اکاونټ لاک کړئ. او دوستانو بیا کوم کسان له تاسو سره نوي فرینډز نه به هغه ستاسې پوسټونه کتلی شي، نه به هغه ستاسې تصویران کتلی شي، نه به هغه ستاسې فرینډز کتلی شي، نه به هغه ستاسې اباوټ انفارمیشن کتلی شي، نه به هغه ستاسې نور انفارمیشن کتلی شي، نه به هغه ستاسې پروفایل پکچر کتلی شي، نه به یې کولی شي، او نه به هم هغه ستاسې کور فوټو کتلی شي، او نه به یې کولی شي. یعنې بیا چې هر څوک ستاسې فیسبوک آی ډي راواړوي، ستاسې فیسبوک اکاونټ راواړوي، نو ستاسې په فیسبوک اکاونټ کې به دغه خط ورته لیکلی وي چې رحیم لاکډ هیز پروفایل، یعنې رحیم خپل پروفایل لاک کړی ده. تاسو د ده هیڅ ډیټا هم نسئ کتلی تر هغو تاسو له ده سره فرینډ سوي نه یاست. یعنې کوم کسان چې له تاسو سره فرینډز دي هغه به ستاسو پوسټونو ډیټا کتلی سي، او کوم کسان چې له تاسو سره نوي فرینډز هغو ته به ستاسو فیسبوک اکاونټ دغه رقم لاک راړوي. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده. که چیرې تاسو هم دغه سټینګ په خپل اکاونټ باندې لګول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې سټینګ څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دغه سټینګ په هر فیسبوک اکاونټ کې نه وي. دې لپاره به تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې دغه سټینګ خلاصوئ. د دغه سټینګ د خلاصولو لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک لایټ انسټالوئ. د فیسبوک لایټ په ذریعه سره موږ دغه سټینګ په خپل فیسبوک اکاونټ کې خلاصولی سو. کله چې موږ دغه سټینګ د فیسبوک لایټ په ذریعه سره په خپل فیسبوک اکاونټ کې خلاص کو آن کو، بیا دغه سټینګ ته هر ځای راړوي. په فیسبوک مین اپلیکیشن کې هم راته راړوي، او نور ځایو کې هم بیا موږ ته راړوي. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک لایټ انسټال کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک لایټ انسټال کړئ نو به سمپل تاسو په فیسبوک لایټ کې خپل اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل اکاونټ کې خلاص کړئ په دا کونج کې درې لاینې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اول عرض راځم اکاونټ ته ګوره تاسو ته هغه اپشن درښیم. فلحال ماته هغه اپشن نه راړوي. ګوره په دا کونج کې درې ډاټ په دې باندې ما کلیک وکړئ. دلته ګوره فلحال ماته شپږ اپشنان راړوي. یو د اکاونټ سټیټس دی، د آرکیو د اکټیویټي لاګ د ریویو پوسټ اینډ ټیکس د ټرن آن پروفایل پکچر ګارډ دا او کاپی لینک ټو پروفایل. ګوره دغه شپږ اپشنان موږ ته راړوي، نور اپشنان نه راړوي. نو اوس راځو هغه سټینګ اوس موږ دلته کې خلاصو، هغه سټینګ په خپل اکاونټ کې آن کوو. نو دې لپاره به تاسو سمپله کله چې تاسو په لایټ کې خپل اکاونټ خلاص کړئ په دا کونج کې درې لاینې دي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن کلیک وکړئ لاندې به راسي، دلته به تاسو لینګویج پیدا کړئ. په دغه لینګویج اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لینګویج اپشن باندې کلیک وکړئ اخري ته به راسي. کله چې تاسو اخري ته راسي دغه زبان ده، ګوره په دغه زبان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه زبان باندې کلیک وکړئ نو اوس به هغه سټینګ د موږ په فیسبوک اکاونټ کې خلاص شوی وي. نو راځو سمپل اوس هغه سټینګ ګورو. سمپل به تاسو په دغه درې اپشن لاین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ خپل اکاونټ به ولاړ شئ. خپل اکاونټ به یو وار تاسو ریفریش کړئ. کله چې تاسو خپل اکاونټ ریفریش کړئ ګوره په دا کونج کې درې ډاټ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. دلته به ګوره دغه اپشن اضافه شوی وي. اوس ګوره اووه اپشنان رالو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اپشنان رالو. نو دغه اپشن څه ده؟ دغه د لاک اپشن ده. سمپل په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ نو لاک اپشن څه ده؟ ګوره دغه اوس زموږ په اکاونټ باندې ولګېدی. نو دغه رقم اوس سمپله بیرته تاسو ولاړ شئ، زبان اور چینج یې کړئ، انګلیش زبان ته بیرته واړوئ. په هر زبان کښې اوس تاسې فیسبوک استعمالوئ سمپله تاسو ګوره اوس هغه زبان ته واړوئ. ګوره ما بیرته د انګلیش زبان ته واړوئ. زه رالم بیرته اوس هغه سټینګ ګورم. سمپل به دا یو وار تاسو ریفریش کړئ. کله چې دا یو وار ریفریش کړئ نو دغه رقم دلته به اوس ګوره هغه اپشن راغلی ده. اوس ګوره دلته انلاک پروفایل ورته لیکلی ده، ځکه موږ خپل پروفایل چې ده هغه لاک کړی ده. کوم چیرې مثال بیرته خلاصوئ انلاک پروفایل باندې به کلیک وکړئ، بیا په انلاک کلیک وکړئ، ستاسې اکاونټ به بیرته خلاصي. نو دغه رقم کوم چیرې بیرته مثال لاکوئ اوس زبان بدلېده شی نه غواړي، خالي اول سر کې زبان بدلېده غواړي. ګوره سمپل اوس بیرته په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. دغه اپشن دلته ګوره اوس ستاسې په فیسبوک اکاونټ کې موجوده ده، او دغه ګوره بیا ستاسې د فیسبوک په مین اکاونټ کې هم راځي، په مین اپلیکیشن کې هم راځي. ګوره دلته رالم دا اکاونټ ته دغه اکاونټ مې خلاص کړئ. نو دغه رقم دلته به م ګوره اوس هغه اپشن راغلی وي. نو ګوره په دې باندې ما کلیک وکړئ. په دې کلم زه کلیک وکړم. دلته ګوره د لاک اپشن راغلی دی، لاک پروفایل. په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په لاک یور پروفایل اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم ستاسې فیسبوک اکاونټ چې ده هغه به لاک سي. نو ګوره یو هیو لاکډ یور پروفایل. نو دغه رقم دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی سئ چې خپل فیسبوک اکاونټ مو په اسانۍ سره لاک کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.